د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب څه وویل او څه یې وکړل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب وایي چې د کمانډو ځواکونو میړانې او زور د نظام او هیواد د دښمنانو خوبونه په وپولاهو کړي او هیڅ هدف ته د رسیدو امکان نه دی ورته پرېښی. حمدالله محب وایي چې له همدې امله اوس ټول هیواد او ان نړیوال د دې ځواک پر توان او زور پوه دي او هر هیوادوال ویاړ پرې کوي. د ملي امنیت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په کابل کې د ملي اردو د ځانګړیو عملیاتو کمانډو له کلو اردو د لیدنې پر مهال محب وویل د هیواد د خپلواکۍ په سلمه کلیزه کې دې ځواک ثابته کړه چې افغانستان نه ماتیږي او هر کورنی او بهرنی دښمن به یې مخ وي. حمدالله محب په دې اړه خوښي وښوده چې افغان ځواک نږدې ټول عملیات په یوازې ځان کولی شي او د هر ډول پرمخ تللو تجهیزاتو په لرلو سره ډېر لږ همکاریو ته اړتیا لري. خبرپاڼه لیکي د کمانډو کلو اردو چارواکو او سرتیرو هر یو وویل چې له هیواده دفاعي مینه او هدف دی او په دې لاره کې هر ډول قرباني او سرښندنو ته تیار دي. دوی وویل چې په هر ډول سختو شرایطو کې کار کولی شي او د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دښمن تحرکات او فعالیتونه له منځه وړي. خبرپاڼه زیاتوي د هیواد ملي امنیت سلاکار د کمانډو ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې هسې د چا هیرې نه دي او د هیواد رهبرۍ به په هیڅ ډول د دوی پر سر معامله ونه کړي. محب وویل چې جدي کار روان دی چې افغان ځواکونه خودکفا شي او هر هغه امکانات ورته برابر شي چې اوسنۍ نړۍ پرمختللي او پیاوړي پوځونه یې لري. په دې لیدنه کې حمدالله محب د کمانډي ځواکونو له مختلفو ښوونځیو او تاسیساتو څخه هم لیدنه وکړه او د سرتیرو د هڅونې په موخې له هغو سره د کرکټ یوه دوستانه لوبه هم وکړه. له دې وړاندې حمدالله محب په خپلو څرګندونو کې د سولې په تړاو هم ویلي وو چې یاده پروسه پیچلې ده او پایلې ته رسېدل ډېر وخت غواړي. د نوموړي پر وینا په افغانستان کې یوازې طالبان نه بلکې د نشه یي توکو قاچاق وړونکي د بهرنیو استخباراتو کسان غله بهرني جنګیالي او دې ته ورته نورې ډلې جګړه کوي. نو له همدې امله دغه جګړه او سولې ته رسېدل هم پیچلي دي. حمدالله محب زیاتوي د امریکایي استازو طالبانو ترمنځ مذاکرات لا هم په ابتدایي پړاو کې قرار لري. نو له دې هم ډېرې اوږدې خبرې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ کېږي چې ښایي ډېر وخت ونیسي. محب وړاندې وایي افغان حکومت په هر ډول حالاتو کې د سولې خبرو ته تیار دی چې په دې برخه کې معلوم اړین ګامونه هم پورته کړي دي. د نوموړي پر وینا بین الافغاني مذاکرات چې په هره سیمه هر هیواد کې کېږي افغان حکومت پکې ګډون کوي. حمدالله محب د ټاکنو په تړاو په ډاډ سره وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول توان سره هڅه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې د ټاکنیزو مرکزونو او د خلکو امنیت په پوره ډاډ سره ونیسي. په هر حال تاسو د حمدالله محب د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.